په دې اړخ کې د وړانګې لوڼې د ستر شهید ارمان لوڼې خور چې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعاله غړې ده څخه هیله کوو چې دلته زموږ سره خپل نظریات د افغانستان په د ولسیو پیښو او لارو برو پښتنو کې خپل نظریات شریک کړي. وړانګه لوڼې. شرافت صاحب د وړانګه خور دغه تاسو انمیوټ کړئ کوم دغه کې لاین کې دي. وړانګې مهرباني ستاسو غږ اورو. مننه. ټولو ته سلامونه. نن بیا له بده مرغه موږ په یو داسې دردونکي پیښې سره راټول سوي یو د هغې د غندنې دپاره او دنیا ته دا ورښایو چې په دې وبا کې د کرونا وبا باوجودو د افغان نسل وژنه چې کومه ده هغه هم هغه څه په هغه توده بڼه چې کومه ده هغه روانه ده، نه د روزي په بانه او د رژي نه په څه بله، او تر دې حده چې موږ د یوې او د دوو ساعتو پیدا سویو ماشومانو پورې ورسېدو، هغه هم نه بشخو. دا خو ښکاره خبره ده چې هغه سیمه وزني نو چې دا اوس نسل نه پرېږدي نو کیسه خرابوي ور روان نسل ته. نو دلته په افغانستان کې دا پیښه که په جنازه کې وسوه که په دغه کې وسوه چا وکړه موږ ته معلومه ده، ذمهواري یې چا واخیسته، هغه سره خو موږ په دې خوا به نه ځو، خو دا هر څه و دنیا ته او که و دنیا په دې سر نه خلاصوي هم دا ورته معلومه ده چې دا کار چا کړی دی، ولې یې کړی دی، د دې کارکوونکو تر شا څوک دي او چې په دې کارکوونکو چې چا کار وکړي تر هغو تر شا څوک دي. لکه دا په یو لاس نه، دا په دوه درې لاسه په دوه درې سټیپه دوی له یو بل سره تړلي خلک دي او راځي دلته په افغانستان کې زما نسل وژنه روانه کړې ده او په ماشومانو باندې برید کول. دا موږ په پښتنو کې خو بیخي پر ماشوم باندې څوک زموږ دغه داسې دی که چیرې موږ پښتانه له چا سره بدي ولرو هم موږ پر ماشوم او پر ښځه باندې ګزار نه کوو. نو مجلس اوس تر دې ځای را رسېدلی دی. تر دې له مخه میوند صاحب ډېرې خوندورې خبرې وکړې چې اوس پکار دي چې څه وکړو. نو دلته چې د دې پیښو په خلاف ما اول ځل په خوست کې ولیدل چې د دې وژنو د دې بریدونو په خلاف په خوست کې ځوانان راوتلي وه، ولس راوتلی وي، ولسي پاڅون وسوی. دا یو ډیر مثبت کار و، دا یو ډیر لوی ګام وي چې واخیستل سوی او په کار هم دی تر څو چې دا افغان ولس چې کوم دی دا سړکونو ته نه راوځي، دا په دې سر نه کې خلاص چې دا یوازې د ملي اردو د ژغورنې کار نه دی، دا یوازې د دولت کار نه دی. په دې کې پکار دی چې ولس هم د دې رول ولوبوي او ولس په دې کې یو ډیر لوی رول لوبولی سي او ولس د دې شي لاره په ډیره سخته نیولی سي. ولس که دا شعور ولري چې زما په وطن سره روان دي، په پردي جنګ کې زه راګیر کړی یم، ما د اسلام او د دین او د بل په نامه باندې وزني زما غاړې را پرې کوي، د دې شاته څوک دی. پکار دی چې دا ولس په دې خبر سي، زه په دې خبره یم، دولت په دې خبر دی، ملي اردو په دې خبر دی چې دا سره روان دي، ولس پکار دی چې ولس په دې خبر سي چې دا سره روان دي. دلته که په د ډیورنډ په دې خوا باندې خلک نه که هغه په هغې خوا باندې خلک ګوري، دلته که موږ که داسې څه مجلس کوو نو موږ داسې په چا تور نه لګوو. ځکه وایم چې زما د وژنې او د طالب د دې ترهګرو که دا هر چیرې هر څومره ترهګرې ډلې دي د دې شاته یو ریاست ولاړ دی، یو فکر ولاړ دی، یو پالیسي ولاړه ده، هغه په ډیره منظمه طریقه دا کار کړی دی. خو هغه خلکو چې زه دا خبره کوم هغو په خپل ځان باندې دا منلي دي، په وار دا ویلي دي هغو خلکو هغو زورورو چې هغه دا طالبان موږ روزلي دي، دا زموږ هیروګان دي، موږ په افغان جهاد کې دوی باندې کار کړی دی، موږ دوی هلته استولي دي، موږ دلته په پاکستان کې ټریننګ ورکړی دی، بیا په افغانستان کې د اسلام او د بل په نامه د پاکستان او د نورو خلکو د دفاع او د هغو د ښه ژوند دپاره موږ چې دی د دې خلاف کارونه کړي دي. دا خلک مو روزلي دي، دا خلک مو په وطن کې لکړي دي چې دا وطن څرنګه برباد کړي او دا وطن څنګه شل کړي چې زما په وطن کې بیا ګوتې نه وي او زما خاوره کومه چې محکومه له دې خلکو سره پرته ده په هغې باندې کار نه ولري. نو دا یو ډیر منظمه کار روان دی او د دې مخنیوی به دا ولس کوي، دا افغان ولس به کوي. لکه کوم چې د خوست
ځوانان راووتل، د دې پیښې غندنه یې وکړه، پر سړکونو راووته، احتجاج یې وکړي. همداسې به ځوانان د افغان ولس راپورته کړي د دې پیښو، د دې بربریت، زما د نسل وژنې لاره چې کومه ده، دا به دا ولس نیسي او دا ولس به په دې ځان پوهوي چې دا سره روان دي، او د دې لاره چې کومه ده پکار د ولس په ځان باور ولري چې زه دا کولی شم، او دا هم دا افغان ولس دا هر څه کولی شي. نورې په ډېرې خوندور مجلس وسوی، مشران ناست دي، هغه په خپل مجلس کوي. مننه. د وړانګې خور څخه ډېره زیاته مننه، او د هغې په خبرو کې نتیجه موږ دا واخیستله چې ولس به راجګېږي، ولس به یو بل ته لاس ورکوي، ځکه چې زموږ ستاسې دشمنان معلوم دي دا چې په دې شا